اوکې وشابه دا ویډیو مو وایرل کړئ د خیره سره صحیح ده او تاسو بل کار نشته دا راته وایه دا ځکه زما ته الرجي شوې ده نو ځکه زه خپل لا ښایسته مخ تاسو ته نوراني مخ نه شم ښودلی لکه تاسو اوس دې نجیبه پیز ته وګورئ که نه د دې دا یوه ویډیو نه ده لکه بار بار دا راځي او داسې قسمه یو غیر اخلاقي حرکت چې دی هغه پکې کوي په دې کې هم تاسو وکته چې هغه ګلپاڼه لایو راغلي دي په هغې کې داسې یو بل یعنی ښکل راښکول کي حالانکې دونه غټه خبر نه ده خو خیر په ویډیو کې هغه داسې بیا په لایو کې داسې کول نه دي پکار دا به مونږ سیټ ټکو او را به شو د تصویر په عقله باندې کوم چې تاسو په تمنیل باندې هم ولیدو او تاسو په سکرین باندې به هم ښکاري په دې کې داسې چل دی لکه دا کم تصویر چې دی هغه ایډیټ کړی شوی دی د نجیب حافظ دا کم تصویر چې دی که مونږ راشو او د دې تصویر کم ریل تصویر وګورو چې آیا دا تصویر د چا دی نو که هغې تاسو راشئ نو دا د حریم شاه او د هغې کم خاوند چې دی بلال دا د هغو تصویر دی بیا داسې چل شوی دی څوک لګېدلي دي د دې دا کم سر چې دی هغه یې ورته د نجیب حافظ لګول دی او هغسې بیا ناست نو ډېر یو غلط کار یې کړی دی یعنې که مونږ ووایو نجیب حافظ کار څنګه ده خو لکه داسې حرکت خو هغه نشي کولی چې راشي د سړي په غږ کې یا داسې غیر اخلاقي کم حرکت چې دی هغه وکړي نو تصویر چې دی هغه ایډیټ کړی شوی دی تاسو ته هغه واضح هغه ما په سکرین باندې و هم ښوده چې په تصویر کې چې کم دی هغه څونه مختلفوالی هغه ښکاري بل طرف ته را کم ګلپاڼې سره چې لایو راغلي د دې په خپله بلته زه هم یم چې دا د 2017 ویډیو ده اوس هغه خلک رایو داسې په ګروپونو په یو څه کې بل څه کې شیر کوي وایي چې آیا نجیب حافظ کومه ویډیو چې دا هغه وایرل شوې ده نو دغه کومه ویډیو چې وه دغه کوم معلومات چې هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره